په پاریس کې پای ته رسېدلې ده. څنګه چې په یوګوسلاویا کې جګړه روانه ده، کروشیا وایي چې فدرالي قواو د سرحد څخه تر تېرېدو وروسته په حملو پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جیمز بیکر په اردن کې د فلسطین د استازي سره تر غونډې وروسته سوریې ته تللی دی. د نړۍ دا وخت په پروګرام کې کولی شئ چې په نورو موضوعګانو برسېره د هندي او پاکستاني کشمیر په ویشونکي کرښه کې د اهداف او د یوه افغاني هیات د نیویارک د سفر په هکله زموږ خبریالان راپورونه واورئ او هم د ګډون unexpected quality. Well, you can imagine that he's been sitting in a forge with his father and they've been... څنګه په جواب کې چې نړیوال بانک د هند اقتصادي بدلونونه چټک کړل، هغه وویل چې هغوی د هند د پوره پروګرام سره معامله کوي. د هند د مالیې وزیر ښاغلي ایس پي شکلا وویل چې هند په خپله خپلې اقتصادي پالیسۍ جوړې کړي او زیاته یې کړه چې د غونډې په نتیجه کې خوښ او خوشحاله دی. د دې پیسو درېیمه برخه به د لږ وخته پروژو د مصرف لپاره ډېر ژر ورکول کېږي. د هند حکومت د هغو جګړو اوږده معلومات ورکړي د کوم په هکله چې دوی وایي د هند او پاکستان پر پوله په کشمیر کې منځته راغلي دي. په ډیلي کې یو رسمي خبریال وویل چې پاکستاني عسکر چې د توپخانې مرسته ورسره وه د سرحد څخه واوښتل او د هند پر پوسته یې حمله وکړه. دا خبره هم وشوه چې 6 هندي عسکر او کم تر کمه همدا شمېر پاکستاني عسکر ووژل شوه. په پاکستان کې یو نظامي ویندوی انکار وکړ چې دومره لویه پېښه منځته راغلې ده، خو دا خبره یې ومنل چې وخت په وخت د کشمیر په سکتور کې جګړې جوړې او متقابله ډزې وي. په یوګوسلاویا کې د کروشیا د دفاعي چارو وزارت وایي د فدرالي قواو د ټانکونو قطار چې پرون ورځ د بلګراد څخه راووتی کروشیا ته رسېدلی دی. د وزارت ویاند وویل چې فدرالي قواو او ټانکونو د کروشیا پر قواو حمله وکړه، کومو چې شرقي ښار وکوار او وینکوویچي کې عسکري بارکونه محاصره کړي وو. د کروشیا راډیو وویل چې فدرالي ټانک هغه وخت د منځه یووړل شو چې د دې قواو یوه برخه د نجنچي کلي په نږدې محاصره او بند و. نورو منابعو څخه په دې هکله معلومات نه دي ورکول شوي، خو په وکوار او وینکوویچي کې د سختو جګړو راپور لا پخوا ورکول شو. په داسې حال کې چې جګړه روانه د کاناډا، جرمني، آسټریا او فرانس خواهش کړی تر څو د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه جوړه کړي تر څو په یوګوسلاویا کې خرابېدونکي حالات وڅېړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جیمز بیکر په اردن کې د فلسطین د استازي میرمن حنان اشراوي سره تر ناببره غونډې وروسته تر څو د منځني ختیځ د سولې کنفرانس جوړ کړي سوریې ته رسېدلی دی. هغوی د اطمینان او ډاډ پر هغه لیکونو چې امریکا مختلفو ګوندونو کې ورکړي خبرې وکړې. تر غونډې وروسته ښاغلي بیکر وویل چې پرمختګ شوی دی. میرمن اشراوي چې د فلسطین د ازادۍ د سازمان د مشر یاسر عرفات په هدایت کار کوي وویل پرمختګ شوی دی چې کافي نه دی. دې زیاته کړه چې هغوی په اشغال شوې سیمه کې د کورونو د جوړېدو په هکله هم خبرې وکړې او همداشان شرقي بیت المقدس د فلسطینیانو حق خود ارادیت تر غور لاندې ونیول شو. دوی وویل چې د غونډې نتیجه او په الجزایر کې د فلسطین په ملي کونسل کې چې بله هفته جوړېږي تر غور لاندې ونیول شي. د روسیې فدراسیون پارلمان د هغه ایالت حکومت د اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې غندلی دی چې تر ټولو اهمه د کرهڼې مسله ده. په قطعنامه کې همداشان ویل شوي چې د حکومت هڅې په زړه پورې نه دي او هغوی په جمهور سیال سیمې غږ کړي چې هغه ماموران لرې کړي کومو چې سم کار نه دی کړی. پرون د روسیې فدراسیون صدراعظم وویل چې د تیلو تولید هم کم شوی او همدا وجه ده چې جمهوریت پیسې نه لري تر څو غلې دانې واردې کړي. د افغان حکومت یو لوړرتبه هیئت د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ګډون په غرض د نیویارک په لاره دی. په دې هیئت کې صدراعظم خالقیار، د بهرنیو چارو وزیر عبدالحکیم او د مالیې وزیر محمد حکیم شامل دي.
په اسلام آباد کې د BBC خبریال وایي چې دا هیئات به هڅه وکړي تر څو د نړیوالو څخه د افغانستان بېلتون پای ته ورسوي. ښاغلی وکیل به هڅه وکړي تر څو د امریکایي مامورانو سره وګوري او د مالیې وزیر به د نړیوال بانک او نړیوال وجه صندوق سره خبرې وکړي. دا و خبرونه او اوس هم د نړۍ دا وخت پروګرام لومړی موضوع. لکه په خبرونو کې مې واورېدل د هند مقامات وایي چې په روانه میاشت کې د دوهم ځل لپاره پاکستاني پوځیان د کشمیر د کنټرول د کرښې نه د توپخانې د ډزو تر حفاظت لاندې تېر شوي دي، ولې بېرته په شا شوي. هند وایي چې په دې پېښه کې شپږ هندي او تر شپږو زیات پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځي ویان د کومې لویې پېښې د پېښېدو نه انکار وکړ، ولې ویې ویل چې د کشمیر په بېلابېلو برخو کې ځینې وخت متقابله ډزې کېږي. د نور تفصیل په هکله د ډهلي نه مارک ټالي داسې راپور کوي. په ډهلي کې د هند رسمي بیان وویل چې د پاکستاني او هندي کشمیر د کنټرول د کرښې د کرن په برخه کې د هند په یوه پوسته حمله شوې ده او زیاتوي چې د پاکستان توپخانې هندي کشمیر ته د ننوتونکو پوځیانو د حفاظت ډزې کولې. هندي ویان وایي چې د هندي پوستې د پوځیانو شمېر کم او همدا خبره وه چې 15 پوځیان او یو مامور یې وژل شوي دي. دا ویان زیاتوي چې وروسته دې ځای ته نور پوځیان واستول شول او پاکستانیان یې په شا وتمبول. هندي ویان وایي چې پاکستاني پوځیانو د هند د پوځي پوستو ترمنځ د فلسطین د مټو د غوڅولو هڅه وکړه او وایي چې د شپږو پاکستانیانو مړي پیدا کړي او هم یې دې ځای ته نږدې په ماین شوې ساحه کې څو نور مړي لیدلي دي او زیاتوي چې ځینې دا مړي په پوځي کالو کې وو او نورو یې په ځان کې ملکي لباس لرلو. د روانې میاشتې په لومړیو ورځو کې پاکستاني پوځیانو د کشمیر د ویشونکې کرښې په جنوبي برخه کې د هند په خوا کې د څه ناڅه 3 کیلومترو موقت کنټرول په لاس کې نیولی و. کله چې د BBC خبریال د دې ځای نه لیدنه کړې وه، د سیمو خلکو د هند د بیان تایید ورته کړی و. زموږ د ډهلي خبریال وایي چې د دې حملې هڅه ممکن دا وي چې د واورې د اورېدو او لارو د بندېدو وړاندې په پاکستان کې تربیه شوي بېلتون غوښتونکو د کنټرول د کرښې نه خواته تېر کړي. ولې د ویشونکې کرښې په جنوب برخه کې پوځي افسرانو د BBC خبریال ته ویلي دي چې دوی فکر نه کوي چې پاکستان هندي کشمیر ته د ننوتونکو د حفاظت لپاره د توپخانې نه کار واخلي. د هندي مامورینو لخوا د دې کار بل بیان د پاکستان دا هڅه ده چې د کشمیر په ویشونکې کرښه کې مهمه پېښه ولمسوي تر څو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په راتلونکې غونډه کې د کشمیر مسئلې ته پاملرنه واړوي. دا و د ډهلي نه د مارک ټالي رالېږلی راپور. پرون د افغان حکومت یو لوړرتبه هیات د کابل نه د نیویارک په سفر روان شوی دی او د دې هیات غړي هیله لري چې د افغانستان د نړیوالو جلاوالي د کمولو یو لارښوونې وکړي او هم د وران شوي افغانستان د سولې هڅې وکړي. د دې هیات مشري د صدراعظم عبدالحق خالقیار لخوا کېږي او د مالیې او بهرنیو چارو د وزیرانو په شمول د حکومت یو شمېر غړي پکې شامل دي. جوسید چې په همدا اوس وخت د کابل نه راستنه شوي په نړیواله ټولنه کې د کابل په ورو سره د بدلیدونکي ځای په هکله داسې راپور کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي عبدالوکیل تېره اونۍ د یوې مرکې په ترڅ کې وویل چې د داسې لیدنو او کتنو د امکان په هکله چې د امریکا په متحده ایالتونو کې د ځای د تنقیدو په وخت وشي د امریکایي مقاماتو ته اشارې ورکړي دي. دا هم وویل چې که چیرې شوروي اتحاد افغاني مجاهدینو سره لیدنې کتنې کولی شي نو امریکایان ولې نشي کولی چې زموږ سره یې وکړي. مګر ښاغلي وکیل په دې خبره اعتراف وکړ چې د واشنګټن لخوا تر اوسه په دې ځواب نه دی لاسته راغلی او دا یې د هغوی نه نرموالی وباله. داسې ښکاري چې د مالیې وزیر ښاغلی حکیم به د نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق لخوا د لږ څه ښه عکس العمل سره مخامخ دي. ځینې افغاني رسمي مامورین وایي چې د خبرو اترو امکان شته، مګر په کابل کې د بانکونو لوړ مقامونه په دې باور دي چې تر څو د افغانستان د حالاتو سیاسي هواری ونه شي د مرستو د کولو سترې مؤسسې به افغانستان ته رانشي. مګر لږ تر لږه خو چې دې پیشبیني کولی شي چې د جګړې په وسیله د وران شوي هېواد د بیا ودانولو دنده څومره ستره ده. د تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د باخبره سرچینو له مخې
د دې امکان شته چې د ملګرو ملتونو سرمنشي به د عمومي غونډې د جوړېدو نه مخکې د داسې یو غیر رسمي ملاقات د کېدو په هکله چې د چایو د غیر رسمي میلمستیا په نامه هم یادېږي زیار وباسي، تر څو وکولی شي د مجاهدینو مشران او د کابل هغه استازي چې د رئیس جمهور نجیب الله پارټۍ پورې اړه ونه لري سره یو ځای ووینوي. دا د اسلام آباد نه د لیربسټ راپور. اخوا پرون په پېښور کې د مجاهدینو منابع وویل چې د افغانستان ختیځ ښار ګردیز ته په نږدې سیمو یې د اوږد واټن ولې د مجاهدینو د موقت حکومت مشر پروفیسر ثبات الله مجددي د پاکستان په وړاندې مامورونه راغلي چې د هغه کسانو مخنیوي کوي چې د افغانستان په لوري تباهۍ پسې دي او هم یې د پاکستان د ISI لاس درلود ته اشاره کړې وه. جنرال صفوي چې ګورنر د ګردیز راپور شوی د دې ځای د حالاتو په هکله ورته داسې وویل: ګردیز کې وضعیت زه فکر کوم چې په ټوله معنا د مجاهدینو په نفع دی. مجاهدینو مکمل اظهارات نیولی دی او اعلامیې هم نشر شولې چې باید ټول ملکي کسان او د نجیب فوج همدا اوس نه د مجاهدینو په صف کې همکاري ته داخل شي تر څو چې بیا ناوخته نه او کله چې عملیات په شروع کېږي هغوی ته تکلیف ونه رسي. د تاخ په مخ کې د افغانستان نورو منطقو ته دیم سفر کړی دی، نورو عملیاتو کې دیم برخه اخلي. آیا د ګردیز عملیات د پخوانیو عملیاتو سره څه توپیر لري یا د وسلو د نګانه چې کې استعمال شوي؟ د ګردیز د عملیاتو پلان چې ما ولیدل د ډېر صحیح ترتیب شوی دی، خو که خدای کوله چې هغه صحیح ترتیب شي نو زه هېڅ شک نه یم چې ګردیز به تسلیم شي، ځکه چې د ګردیز د تیرې د وطن بندولو دپاره ډېر صحیح ترتیبات جوړ شوي دي او د خپله د عمومي حمله عملیاتو دپاره د قمندان صاحب عمومي جلال الدین حقاني لخوا یو تعداد زیات مجاهدین آماده دي د ښو منظمو ګرندو وسلو سره او د لرې ویشتونکي توپو سره. موږ اورېدلي دي چې د ګردیز په حمله کې ټانکونه نه کار اخلي مجاهدین. کولی شي د ټانکونه په مخ کې هم نه که نه اوس یې ترلاسه کړي؟ تاسو ته خو معلومه ده چې د خوست په عملیاتو کې زیاتې درنې وسلې د همجوارو منطقو نه ټوله شوې وې. اوس پس د خوست د فتحې نه زیاته ثقیله وسله، درانه توپونه، درندې وسلې په شمول د ټانکونو، زریدارو دا آماده دي عملیاتو ته بلې استعمالېږي. تا په نظر باندې د مجاهدین ولې اوس په داسې وخت کې چې د سولې مذاکرې روانه دي کوشش کا چې په ګردیز باندې حمله کړې ده او غواړي په نور ځایونو باندې هم حمله وکړي؟ د دې هدف دا دی چې پوځي هم په افغانستان سره مجاهدین هېڅ وخت کې د سولې معنی نه دي شوي. هدف د نجیب د حکومت د منځه وړل دي. نجیب لا تر اوسه پورې په کابل کې موجود دی. دغه صادقانه څوک نه پوهېږي چې آیا دا فریب دی چې وخت د مجاهدینو د لاسه ورکوي او یو یا دوه میاشتې بعد بیا ژمی راځي، عملیات سختېږي او بیا د آینده د کال دپاره به نجیب نور اظهارات نیولي او د مجاهدین به په یو ضعیف حالت کې اوس مجاهدین په اوچت لاس کې دي. دا و جنرال صفوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي جیمز بیکر په ناڅاپه ډول د اردن په پایتخت عمان کې د فلسطینیانو د نمایندې میرمن حنان اشرفي سره غونډه کړې ده. د غونډې وروسته ښاغلي بیکر وویل چې په راتلونکي میاشت کې د منځني ختیځ د سولې د کنفرانس د تشکیلېدو په لور حرکت شوی دی. د BBC راجر هاردي دې موضوع ته چې د فلسطینیانو په کنفرانس کې د ګډون سره احتمال کېږي او که نه دا کتنه کوي. وخت پر کمېدو او د دوشنبې په ورځ به د فلسطین ملي کونسل په الجزایر کې غونډه وکړي او یاسر عرفات به د کونسل څخه وغواړي چې آیا د بیکر په غونډه کې برخه واخلي او که څرنګه. په همدې هکله تلوار او ضرورت د جیمز بیکر د سفر په موقع رامنځته شو او هغه اشاره وکړه
چې د خپل سفر په موقع به د فلسطین د استازو سره وګوري. خو د فلسطینیانو د خبرو په هکله چې هغوی نور څه نه لري، نوموړي لږ شان یې ودرول شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جیمز بیکر او د اردن پاچا ملک حسین دواړو په بې صبري وویل او اخطار یې ورکړي که چیرې په دې کنفرانس کې برخه وانه کړي نو تر ټولو ډېر نقصان به هغوی ته ورسولی شي. په همدې ترڅ کې د غربي غاړې یوې محققې میرمن اشراوي او ښاغلي بیکر په تلوار وکتل او تر غونډې وروسته داسې څرګنده شوه چې په دې برخه کې پوره انکشاف راغلی دی. د دې ناببره غونډې د هدف څخه داسې ښکاري چې فلسطینیان د جیمز بیکر په هغه اطمیناني لیک چې د همدې هفتې په سر کې لېږل شوی راضي نه دي. د مشته کېدلو خبره داسې یوه ستونزه او موضوع ده چې د اسرائیلو او فلسطینیانو سره د چلند له کبله جیمز بیکر د ستونزو سره مخامخ دی. دا چې د پیسو د معطلۍ موضوع د مشته کېدو او ځای پر ځای کولو سره ارتباط ورکول شو، په اسرائیلو کې ناقراري راوستې ده او بالمقابل عرب خوښ او راضي دي. جمهور بوش او د هغه د بهرنیو چارو وزیر دواړه داسې ښکاري چې اشاره کوي که چیرې اسرائیل د کورونو جوړول ونه دروي، کېدای شي چې د سولې کنفرانس ممکنه ده جوړ نه کړلی شي. که چیرې هغوی په خپل دا ډول موقف کلک پاتې سي، نو وکتل شي چې اسرائیل او د هغوی دوستان به د امریکا د داسې یوه جمهور رئیس سره چې موقف چې محبوبیت یې ډېر دی څه شان عکسالعمل څرګند کړي. درنو اورېدونکو، د منځني ختیځ د سولې په هکله د راجر هارټ د تبصرې سره د نړۍ دا وخت پروګرام پای ته ورسېد. زما نوم سرکو ده، زه وڅرخېدلم خوا یو غریب متحده فلسطیني هغه مې کړي دي او هغه ته اوس یې ډېره ښه پسې دي. سفیر راته ووایه چې د راتلونکي دوشنبې د مېرمنو په پروګرام کې تاسو اورېدونکو ته څه وړاندې کوئ؟ په پاکستان کې د افغان مهاجرینو په یو کیمپ کې د مهاجرو ښځو خبرې اترې او د مداریانو یا جادوګرو ښځو په هکله یو راپور. نو د راتلونکي دوشنبې په ماښامنۍ خپرونې کې د مېرمنو پروګرام مه هېروئ. قدرمن اورېدونکو، دا د خپرونې په وروستۍ برخه کې د جوړ تازه پروګرام چې د ساقي حلیم او اختر کوهستاني لخوا به درته وړاندې شي. محترم اوریدونکو، السلام علیکم. تاسو لیکونه سره د دې حاضر یو. خدای دې وکړي خوري چې اورېدونکي به روغ رمټ او خوشحاله اوسي. اختر راورې د لیکونو په دې لوی پاکټ کې یو کیسټ هم تا ورته خیال وکړه. نو دا د سعودي عرب ریاض نه محمد الله مقبل ایوبي روډ راټول یو د کیسټ خاص خو به زه درته ووایم ولې دې سره دا رسم یې ډېر ښکلي جوړ کړی. وګوره دا ګل یې رسم کړی دی او د ګل په هره څانګه کې زموږ ټول پروګرامونه لکه د ځوانانو نړۍ خپله خاوره او داسې نور په څنګ کې فواره او یا اوپاش هم رسم کړی دی. معنا یې دا ده چې بي بي سي دې پروګرامونو ته اوبه یعنې ژوند ورکوي. خوښه دې نه ده پورې چې دا ټیپ چې اورېدونکي راستولی دی او دا اورېدونکی محمد الله ایوبي دی چې دی ورو پکې څه غوري کړي. اختر وروره، زه هم دې کیسټ ته ډېره خوشحاله وم ولې متاسفانه د دې ریکارډینګ سم نه دی شوی. د ایوبي رور اواز خو بیخي نه اورېدل کېږي او ټول شور شغب دی پکې. خو ما ډېر وس وکړو چې یوه ښه برخه ترېنه راواخلم ولې هېڅوک به پې پوه نه شي چې ایوبي رور څه وایي. نو محمد الله ایوبي وروره د ټیپ د راستولو نه دې ډېره مننه. ډېر زحمت دې ایستلی دی. موږ ستا د زحمت ډېر قدر کوو. هیله ده چې خفه نه شي او ستا ټیپ د خپرولو نه دی خپرولی نه شي. او که خفه کېږي نو د محمد شفیق دلسوز ټوکه به درته ولولم چې د پلیټې نه یې موږ ته راستولی. اول خو ګیلې کوي چې تاسو زما لیکونه نه نشروئ. زه نه په ازبکي ژبه لیکم او نه په ارمني ژبه او خالص پښتو کې لیکم. نو ملا نصرالدین ته یو ځلې یو بېسواده سړي لیک راوړو او ورته وویل چې ملا صاحب دا راته وکړي. نصرالدین د لیک په ژبه نه پوهېدو. هغه نه یې وزر وکړو چې دومره دا خو زه نشم لوستلی. سړي ورته وویل ولې دومره لویه بګړۍ دې په سر ده او بیا هم نشي لوستلی. نصرالدین د خپل سر نه بګړۍ راواخیسته او د هغه سړي په سر یې کېښوده. ورته وویل زه نو اوس دا بګړۍ ستا په سر نه ته یې راته وویله.
سره دا ځلې زیاتره لیکونه زموږ د بېلابېلو پروګرامونو خصوصا د لسم په پروګرامونو راغلي ده. نو راځه چې دې لیکونو ته وګورو. ته وګوره خورې دې لیک ته وګوره چې څومره ښکلی رسم یې پرې رسم کړی دی. د افغانستان بیرغ دی او چې تور سور زرغون نشان دی او ضمناً یې ډېر ښکلی لیک راستولی دی. په لیک کې یوسف اشرف د کندوز ولایت د چاردي د ولسوالۍ اوسېدونکی وایي د بي بي سي څخه د پښتو خپرونې په 10 ترین زه درته د زړه د کومې مبارکي وایم او بیا وایي چې تاسو د دغې خپرونې له لارې هغه پښتانه چې په پاکستان کې اوسي او هغه چې په افغانستان کې اوسي خورا غټ غټ خدمتونه مو ورته کړي. ستاسو په خپرونه چې د لندن نه په پښتو کې خپرېږي ټول پښتانه فخر کوي. دغې خپرونې د پښتنو د نظریاتو نمایندګي کړې ده. پښتانه تر پخوا ډېر تعلیم لري اوس او غواړي چې خپل ځان باخبر او بیداره وساتي. نو وروره د لیک نه ډېره ډېره مننه. موږ ډېر خوشحاله شو. د خیبر ایجنسۍ د سرخم نه حمیدالله مومندیار د 10 سین په ویاړ د جوړ تازه ځانګړی پروګرام ستایلی دی. محمد یونس میوند د کراچۍ نه زموږ د خپرونې په 10 ترین باندې د هغو کومې مبارکۍ نه علاوه زیاتوي چې هیله لرو د دې خپرونې زرم تلین به زموږ راتلونکي نسل ولولي. محمد یونس وایي زما دا 14 کاله کېږي چې د بي بي سي راډیو اورم. اوله به مې فارسي خپرونه اورېدله خو د کله نه چې پښتو خپرونه پیل شوې ده زما د بي بي سي سره مینه او علاقه لا پسې زیاته شوې ده ځکه چې یو خو بي بي سي زما په ملي ژبه خپرونه کوي بله دا چې د پښتنو لپاره یې ډېر خدمت کړی. یو خدای دې وکړي چې ستاسو دا مینه همیشه قایمه وي. د 10 سین په مناسبت یو بل پروګرام د نه خپرېدو وړ په باب هم لیکونه راغلي. حاجي خادم شاه د دوه فکر نه وایي ما د پروګرام په موټر کې اورېدو ثبت کولو موقع راسره نه وه خو ستاسو د غلطیانو یوه وجه دا یې چې ګران ټکي استعمالوئ نو ځکه ستاسو ژبې ورباندې بندې شي. د متحده عرب اماراتو ابوظبي العین نه حاجي میرعالم کټوازی شیرګل او د دوی ګڼ ملګري لیکي موږ دې ځانګړي پروګرام ته ډېر وخندل او دا مو ثبت کړی دی. ښه خبره دا وه چې تاسو خپلې غلطیانې منئ. او دغسې د العین نه خلیل پلنګزايي بختري خان او ګلنادر خان د دې پروګرام د بیا اورولو فرمایش کړی دی. ورونو د دې ځانګړو پروګرامونو د خوښولو نه مو ډېره مننه. ما وایي چې دومره زره بیا نشو نشرولی. د بل لیک خورې عمرګل رحیمي د بغلان ولایت د پلخمري د ولسوالۍ اوسېدونکي چې نن سبا په پاکستان کې مهاجر دی لیک یې راستولی په دې کې وایي چې تاسو د جولای د میاشتې په 12مه نیټه باندې د یوه افغان سره مرکه درلوده. په هغې مرکې کې هغه افغان مستقیما په بي بي سي باندې اعتقاد وکړ چې دا راډیو په اصل کې د ترازو وزن ته ګوري. کومه خوا چې درنده وي د هماغې په ملاتړ تبلیغات کوي. حال دا چې دا اورېدونکی وایي موږ د عراق او د متحدینو د قواو په جګړه کې ولیدل چې د بي بي سي راډیو د هېڅ چا ترکباني نه کوله بلکل یې بېطرفي اختیاره کړې. وروره ستا د قدردانۍ نه ډېره ډېره مننه. حاجي شکرالدین نیکنام خیل حاجي بخت محمد او د دې ګڼ ملګري د شمالي وزیرستان د لبنو تحصیل لکي مروت د سرای نورنګ نه لیکي تاسو پروګرامونه مو ډېر په زړه پورې دي ولې نن سبا په دې سیمه کې پخوا په شان ستاسو خپرونې صفا نه اورېدل کېږي. نه پوهېږو چې ولې داسې بوغهار وي ته به وایې الوتکې روانې دي. نو په دې خپل انجینران زر خبر کړه. زه به یې همدا نن خبر کړم او اورېدونکو تاسو مطمئن اوسئ. دا بل لیک خورې محمود قندوزي د باجوړ د تور کمپ نه رالېږلی دی او دی وایي که چیرې ستاسو خپرونه د پاکستاني او افغاني عوامو لپاره وي نو بیا باید تاسو د خپرونې وخت بیرته پخواني وخت ته کړئ. همدغه وجه ده چې ستاسو خپرونه هغسې چې به پخوا خلکو اورېدله اوس یې څوک نه اوري. رونو زموږ ډېرو نورو اورېدونکو د خپرونو اوسنی وخت خوښ کړی دی او زموږ پخواني اورېدونکي اوس هم په هغه شوق ورته غوږ نیسي. د محمد الله مقبل په شان یو بل ورور هم کیسټ راستولی او هغې له مو په دې او میرمن پروګرام کې ځای ورکړی. سید مرجان د کورن ایجنسۍ د انځري بازار نه وایي په هغه کیسټ کې ویل شوي چې په پاکستان کې کوڅه په کوڅه ډاکټران دي که پوهه دي که ناپوهه. نو زه دې ورور ته وایم چې آبادي د هر یو شی ښه وي که یو ډاکټر مریضانو ته نه وزګارېږي نو بل خو به وي خلک به هغې له لاړ شي. خو د افغانستان د فراه د ولایت څخه عبدالحمید خان علي شیرزی وایي زما د ورور سره اتفاق و
پاتې شوه د ښځو د زیارتونو ته د ورتګ خبره، نو دا هم کېدای شي د زیات خفګان څخه په دې بهانه د کوره څخه د راوتلو کوشش کوي. ولې چې اکثره پښتانه د ښځو د کور څخه وتل ډېر بد کار بولي او په کورونو کې لکه د غلامانو ساتلي. خو د کورمې ایجنسۍ د انځري بازار څخه غازي درویش او د ملګري وایي تاسو په جوړ تازه کې فیتې مه نشروئ. دا پروګرام د لیکونو لپاره پرېږدئ او د خلکو مرکې د خپلې خاورې یا د روانو چارو په پروګرام کې نشروئ او بس. تا ته خو معلومات د خورې چې ځینې اورېدونکي پر ځای د دې چې موږ ته لیک راواستوي په ټیپ کې خپل نظر ثبت کوي او موږ ته یې راستوي. نو موږ څنګه چې لیکونه نشرو دغسې کله کله فیتې هم نشرو. دا بل لیک خورې څومره ښکلی خط یې راستولی دی. دا خط حکیم عالمپور په بلوچستان کې د مچ د محبس نه راستولی دی. دی وایي چې په وریښمین دسمال کې تاو کړي سلامونه مې ومنئ. وعلیکم سلام. بعد د سلامونو نه خورې دا اورېدونکی وایي چې زما د لیک د نشرېدو اطمینان د تیری اسماعیل خان د جیل څخه قیدي حنان راکړ. آیا تاسو پوهیږئ چې په دغه لحظه کې به زموږ زړونه څنګه وو؟ دا اورېدونکی وایي چې یو ځل مو وژړل او بیا مو وخندل. د ژړا علت دا و چې موږ د خپل لیک جواب وانه اورېده او په دې مو وخندل چې زموږ د غریبو او مظلومو خط تاسو نشر ته وسپاره او نه پوهیږو چې څنګه او په کومو الفاظو خپل د خوښۍ اظهار درته وکړو. خورې دغه اورېدونکی وایي څه وخت را په دې خوا موږ په دې کوشش کوو چې ځان ته یوه راډیو هم پیدا کړو. نو هیله ده چې عالمپور ورور به اوس راډیو پیدا کړي او خپل لیک به یې اورېدلی. نورې څه لیکلي؟ دغه ورور په خپل لیک کې یو شعر هم راستولی دی، نو که دې خوښه وي زه به یو څو بنده درته ولولم. بلکل. دی وایي ای افغانه زه افغان درته کومه څو ګیلې، راته وایه چې په څه باندې د خپل ورور وینې تویوي. وطن مو یو دی، دود کلتور مو یو دی، ولې په لمسون د دښمن دا وها نه پرې اږدې. قرباني پر خپل وطن به دریغ نه کړم، یم عالمپور چې مې رودلې دي شیدې د پښتنې. ډېره مننه عالمپور وروره. عطاءالرحمن خټک د العین ابوظبي نه وایي موږ په الامارات کې د پښتنو وروڼو لپاره یو تنظیم جوړ کړی دی او بیا یې د دې د مشرانو د غړو نومونه هم لیکلي دي. نو دې ورته به دومره ووایي چې که دا یو ادبي تنظیم یا جرګه ده نو تاسو د دې د کارونو په وخت تفصیلات د راشه درشه ادبي پروګرام ته ورسوئ. هغې کې د خپلو مشاعرو یا د نورو ادبي غونډو راپورونه ورسولی شئ. دا لیک خورې ته وګوره څومره ښکلي لنډۍ پکې لیکلي دي. دا د متحده اماراتو نه ناجم ګل راستولی دی او وایي چې اختر صفیې نه مې زړه بد دی. په جوړ تازه کې ما ته ځای نه راکوي نه. ولې نه درکوو؟ دا جوړ تازه دستار دې نه دی. په جوړ تازه کې هر اورېدونکی حق لري نه. بلکل حق لري نه. موږ خو دا منو چې د ټولو اورېدونکو حق دی. نو اختره همدې سره زموږ د پروګرام وخت پای ته رسي. څو کې به خپلې پتې وښایو. په افغانستان کې پوسټ باکس نمره 1 کابل، په پاکستان کې پوسټ باکس نمره 15463 کراچي، په انګلستان کې پوسټ باکس نمره 70 لندن. او د جوړ تازه بل پروګرام د چهارشنبې په سهار د روانو چارو نه وروسته تاسو اورېدی شئ. نو تر هغه وخت اجازه غواړو د خدای په امان. قدرمن اورېدونکو، اوس پخوا دی چې زموږ خپرونه پای ته ورسېږي. باید ووایو چې سبا سهار په خپرونه کې د خبرونو روانو په بصیره د ژورې کتنې پروګرام اورېدی شئ. د BBC لندن پښتو خپرونه په څو شېبو کې پای ته رسېږي. نو اوس تر خپلې سهارنۍ خپرونې چې په افغانستان کې سهار په 6:30 او پاکستان کې سهار په 7 بجو پیل کېږي اجازه غواړو. د خدای په امان، شپه مو بخیر.